بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو نن بیا زه ذاکره ورکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون د څلورم عدد لوست سره ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو موږ د کتاب د 14مې پاڼې په هکله چې تاسو ته یې د څلورم عدد ښوونه کړې ده بیا هم لا څه زیاتو معلوماتو په خاطر تاسو په خدمت کې یو. ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو په مخکینی لوستونو کې د څلورم عدد لیکنه، لوست او د هغې پیژندنه په بیلابیل برخو د هغې ویشل تاسو زده کړي وو. ښه اوس نن بیا هم راځو د څلورم عدد د ښه پیژندنې دپاره چې د څلورم عدد څه رقم شکل لري، د لیکنو بیلابیلې طریقې چې تاسو څه رقم کولی شئ چې د څلورو عدد ولیکئ تاسو ته بیا هم لارښوونه کوو. ګرانو زده کوونکو تاسو چې څنګه په مخکینی ویډیو کې هم لیدلې وه چې د څلورم عدد څه رقم و، دی شکل. ښه د دې شکل تاسو ښه پیژندلی او د دې لیکنې طریقه چې په څو حرکاتو کې ده انشاءالله نن به یې زده کړو. ګرانو زده کوونکو دلته موږ ډیر عددونه لرو، لکه یو شمیر عددونه دي چې د دې شمیر کم حده پورې چې تاسو ویلې غواړم چې تاسو د دې عددونو منځ کې د څلورم عدد وپیژنئ. ښه دې کې څوک ماته ویلی شي چې څلورم عدد کم یو دی؟ دا فرینه دا نه دا آفرین څلورم عدد دا دی. دا څلورم عدد چې دلته یې څو ګوتې نیولي؟ څلور ګوتې، یو دوه درې څلور. دا دی د څلورم عدد شکل. ښه دلته که موږ یو شمیر شیان ولرو، لکه دلته تاسو ګورئ لمر دی، دلته ګورئ ونې دي، دلته سطلونه او دلته توپونه. دې کې تاسو اوس شکر د یو عدد هم تاسو یاد که، د دوو عدد هم پیژنئ، د دریو هم پیژنئ او څلورم عدد هم تاسو زده کړی دی. ښه څلورم عدد دې کې اوس راځئ چې خپل قلمونه راواخلو، دلته دې انځورونو کې دا شیان وشمیرو چې هر یو انځور کې څو شیان دي او دلته یې عددونه هم لیکل شوي دي چې هغې نه باید څه وکړو؟ حلقه تاوه کړو. ښه دلته موږ لمر لرو، څو دانې دي؟ درې، څلور، یو، څو دانې. ښه دلته اول خو موږ ګورو چې موږ کوم عددونه راکړي. صفر څه معنا؟ صفر یعنې چې هیڅ شی نه، یعنې چې د انځور کې هیڅ شی نه، دا ورقه سپینه. ښه دلته بل څه لرو؟ دویم عدد یعنی هر څه چې دوه دانې، لکه دا زما لاس کې قلمونه، یو دوه. ښه دلته چې دی د یو عدد دی. اوس دا څو دانې دي؟ آفرین دا یو دانه دی. اوس د یو نه حلقه تاوه. آفرین. ښه راځو دویم انځور ته. دلته موږ ګورو چې ونې دي. اول دلته ګورو چې څو دانې عددونه موږ ته راکړي او کم عددونه دي. ښه یو خو تاسو پوه شوئ چې هغه انځور کې باید یو شی. دوه څه معنا؟ یعنی چې یو دوه. ښه درې څه معنا؟ یعنی چې د دوو نه ډیر شیان، لکه زما لاس کې اوس څو قلمه دي؟ درې، یو دوه درې. اوس دې انځور کې تاسو ګورئ دا څو دانې ونې دي؟ یو دوه. ښه اوس تاسو خو د دوو هم لیکنه پوهیږئ هم شکل پوهیږئ چې کم یو دوه دی؟ آفرین این دا دویم عدد دی، ځکه دلته موږ دوه ونې لرو. آفرین. ښه راځو لاندینی انځور ته چې دلته موږ دریم عدد، څلورم او پنځم لرو. تاسو درې عدد هم ښه پوهیږئ، د څلورو عدد هم تاسو پیژنده یعنی څو شیان پکې. ښه دلته اوس شمیرو چې دا څو دي؟ یو، آفرین، دوه، درې. ښه د دریو عدد څه رقم لیکل کیږي؟ یوه خانه، دوه خانې او خط لاندې. دلته یوه خانه، دوه خانې او خط لاندې. انشاءالله چې تاسو د دریو عدد لیکنه هم زده کړې وي. ښه اوس راځو د دې انځور آخري برخې ته چې دلته موږ توپونه ګورو. ستاسو توپونه هم
ډیر خوښیږي. ښه دا اوس دلته څو توپونه دي؟ آفرین 1 2 3 4 آفرین. ښه ستاسو نننۍ زده کړه کوم یو عدد و؟ 4. اوس دلته د 4 عدد پیدا کو. 4 داسې لیکل کیږي؟ نه 4 داسې لیکل کیږي؟ نه. دا کوم عدد دی؟ 3. آفرین. ښه 4م عدد کوم یو دی؟ په دې شکل باندې. اوس دینه چې کو القطه. تاسو هم کولی شئ چې خپل د لوبیا بوتل راواخلئ، چې وکئ برخې بیل کئ، د یو عدد به 2 دانې کېدی، به 3 کېدی، به 4 کېدی، همدغسې شمېرې یو دانه ډیروئ. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې ډیر ښه د اعدادو په ترتیب پوه شئ. راځئ چې بل انځور ته لاړ شو چې دلته یې موږ نه څه غوښتلي. ښه ګرانو دلته اوس تاسو خو د یو عدد هم پیژنئ، 2 3 او 4 عدد. زموږ نننۍ زده کړه کوم یو عدد و؟ زموږ نننۍ زده کړه د 4م عدد و. ښه اوس دې کې موږ څه رقم د 4 عدد پیدا کو. دې کې تاسو په دې انځور کې تاسو ښه ګورئ چې دې کې څو دانې دي؟ 1 دانه. دې کې کیلې دي، خو دا شمېر تر اوسه تاسو نه دی ویلی او دلته موږ مڼې لرو. ښه زموږ نننۍ زده کړه د 4م عدد په هکله ده. دلته کوم یو عدد رنګه شوی؟ آفرین 4م عدد. که غواړو موږ چې د 4 عدد باندې پوه شو څه رقم کو، زموږ نننۍ زده کړې دپاره کوم یو عدد پکار دی؟ 4. ښه اوس راځو موږ دا د 4 عدد دې ځینه ځان ته بیلو، ځکه نن موږ کوم عدد 4. آفرین. که دلته زمونږ نه دې عدد سره کار دی نه دې عدد سره، زمونږ 4م عدد پکار دی چې هغه دلته 4 مڼې لرو او 4م عدد هم په نښه کړی دی. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو خپل بل انځور ته. ها چې دلته څه باید وکړو؟ دلته څو دانې مڼې لرو؟ آفرین څو دانې دي؟ 1. د یو عدد دلته کوم ځای کې دی؟ دې ځای کې تاسو پیدا کړئ یو عدد کوم ځای کې دی؟ دلته دی. آفرین یو عدد دلته دی. ښه دلته موږ څه لرو؟ یو وړوکی د لوبو سامان یا یو موټر انځور لرو. ښه دا څو دانې دي؟ دلته څو دانې موټر دي؟ آفرین 1 دانه. تاسو د یو عدد ښه پیژنئ. ښه دلته اوس نور څه لرو موږ؟ قاشقې دي، پنجې دي او چوړکیګانې. ښه دلته یو چاړه دی، یوه قاشقه ده، یوه پنجه ده چې څو دانې کېږي؟ 1 2 3. د 3 شکل خو تاسو ښه پوهیږئ، دا 3. اوس چې زموږ نننۍ زده کړه کوم یو عدد و؟ آفرین 4. اوس راځئ چې دا وشمېرو. څو دانې دي؟ 1 2 3 4. ښه 4 چیرته دي؟ 4 په دې برخه کې. آفرین. تاسو اوس 4م عدد ډیر ښه وپیژنده. ښه ګرانو زده کوونکو اوس تاسو خو د 4م عدد هم وپیژنده، هم شکل ولیده او هم په حساب پوه شوئ چې څه رقم د 4م عدد یا 4 شیان څه رقم حساب کړئ. راځئ چې اوس نن د 4م عدد لیکنې په برخه کې بیا یو ځل څه وکړو؟ ځل بیا کوشش وکړو چې د 4م عدد موږ په څه شکلونو باندې لیکلی شو. تاسو ته ګرانو زده کوونکو مخکې هم ما ویلي چې د 4م عدد شکل خو تاسو ولیده چې په دې شکل باندې لیکل کېده. ښه که تاسو په اول ځل کې یا په دویم ځل کې یا کله چې پاس د دې نه چې تاسو یو صفحه ولیکئ تاسو ونه کړی شئ چې د 4م عدد ولیکئ. تاسو ډیر ساده کولی شئ چې همدغه شکل یې ستاسو په ذهن کې دی دغسې نښې کېدی
او د څلورم عدد ترې جوړ کړئ. په دې شکل کله چې تاسو بیرته دا نښې سره یوځای کړئ تاسو ته د څلورم عدد ډېر ښه منظمه جوړیږي په دې شکل باندې. آفرین. ښه دلته بیا تاسو څه وکئ همدغسې نښې کیږدئ چې د څلورم عدد ته شکل پاتې. کله چې بیا دا نښې یوځای کړئ چې جوړ شو څلور. آفرین. دا نښې کیږدئ څلور. ښه ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو په د یو عدد لیکنه کې د دویم عدد د دریم عدد لیکنه کې زده کړل چې که تاسو اول په دې شکل نشئ لیکلی بیا به پوره نښې کیږدئ. که چیرته نښې هم خپلې کمې کوئ یعنې یو څو دانې نښې کیږدئ 3 یو دلته یو دلته یو دلته دا هم کولی شئ چې ځکه تاسو اوس پوه شوي یاستئ چې د څلورم عدد څه رقم لیکل کیږي. دلته که تاسو دا نښې کیږدئ دا ختم څه کیږي ډېر ښه کولی شئ چې خط وباسئ بیرته دا راځي د دې شکل ته په دې رقم. دلته لنډو کې په دې رقم خط کیږدئ او داسې راشئ دا خط دې سره وصل کړئ دا خط دې سره یوځای کړئ دا بیرته دې سره دا هم دې سره. یعنې تاسو چې کله د دې لیکنه په نښو باندې زده کړه کولی شئ چې دا نښې هم بیا وروسته کمې کړئ. یعنې څنګه چې د یو عددو د دوو عدد دریو عدد کې تاسو اول پوره نښې ښودې بیا نښې کمې شوې بیا هغې نه وروسته بیخي یو ټکي ته ورسېده نو تاسو هم په هغې باندې پوه شئ چې هغې نه پس څه رقم لیکنه وکړئ. دلته هم تاسو کولی شئ چې څو دانې 15 دانې ټکي کیږدئ. یعنې دلته که تاسو غواړئ پوره شکل ورکړئ دلته باید چې پوره د څلورم عدد شکل جوړ کړئ. خو چې کله تاسو د دې په لیکنه باندې ډېر ښه پوه شئ تاسو کولی شئ چې څو دانې 15 ټکي کیږدئ دا اولنی ټکی دې سره یوځای کړئ بیا راشئ په دې شکل باندې دریم ټکي سره بیرته لاړ شئ دې ټکي سره یوځای کړئ دا خط ښکته کړئ چې جوړیږي د څلورم عدد شکل. خو تاسو ډېر ښه پوهیږئ چې تاسو د لومړي ټولګي زده کوونکي یاستئ نو تاسو چې په پنسلونو سره کار وکئ ډېر ښه کولی شئ چې دا نښې یو د بل سره یوځای کړئ. که چېرته غلطیږي تاسو یې کولی شئ چې خپلو پنسل پاکونو سره پاک کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ نننۍ زده کړه د څلورم عدد پیژندنه او لیکنه. خدای دې وکړي چې تاسو د دې زده کړې څخه څه اخیستې وي او د نننۍ زده کړې باندې ډېر ښه پوه شوي یاستئ. تاسو خپلو کتابچو کې یو صفحه د څلورم عدد ولیکئ څو چې لاسم پرې ښه عادت شي. ښه ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.